رحمتي الله تراب راز یو شعر وایي خوښې چکچکې لږ نورم زور ورکړئ جشن ده ښاغلی تراب صاحب شعر وایي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ډېرو درنو عزتمنو قدرمنو مشرانو علماو کرامو روحانینو مشایخو تالار ته راغلي مېلمنو دا هر څه له مخه درته د انسانیت او د بشریت د ستر لارښود رسول الله صلی الله علیه وسلم عظیمه تلپاتې او نه هېرېدونکې تحفه وړاندې کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته قدرمنو ترو رازو هغه څه ته چې له تاسو سره شریکوو له مقدمې را تېرېږو پیل د ستر خوشحال له دو بیتونه کومه ستر خوشحال وایي لا زران صاحب خوشحال وایي لا په خوب کې په لړزه پروز یې له کټه لا په خوب کې په لړزه پروز یې له کټه چې د چا تر غوږ زما د تورې شرنګ دی لا تر اوسه یې مازغه په قلار نه دی چا چې ما سره وهلی سر په سنګ دی دا د ورځې ته مې غزلګوټی دی او یو څو ټپیزې مې ورته راوړي دي امید ده چې خوښې مو شي تور ټوپک چاړه او توره مې تر ملا ده تور ټوپک چاړه او توره مې تر ملا ده زه سینګار یم په سینګار د ازادۍ نه اکبر شته نه ایوب شته و نه ملاله نه اکبر شته نه ایوب شته و نه ملاله لا یې پالمه یادګار د ازادۍ شاه حسین تر شاه زمان او شاه اشرفه شاه حسین تر شاه زمان او شاه اشرفه واړه تللي دي په لار د ازادۍ خوشحال خان که باچا خان که خان شهید و دوی غوښتلو خپل اختیار د ازادۍ شاه شجاع کارمل سقاو که ګوټ تیمور و شاه شجاع کارمل سقاو که ګوټ تیمور و دا وهلي دي ازار د ازادۍ شاه شجاع کارمل سقاو که ګوټ تیمور و دا وهلي دي ازار د ازادۍ وږی تږی ویني ویني پر هر خیم وږی تږی ویني ویني پر هر خیم چې ولاړ یم په قطار د ازادۍ ما ګټلې ما بایللې ازادي ده ما ګټلې ما بایللې ازادي ده سر مې ایښی په قمار د ازادۍ دلته د زاړه مجاهدین هم ناست دي یو بیت ورته مخامخ دی مجاهده قهرمانه پر ما راشه مجاهده قهرمانه پر ما راشه ستا د پښو ګرد او غبار د ازادۍ مجاهده قهرمانه پر ما راشه ستا د پښو ګرد او غبار د ازادۍ که مې سل ځلې ستایلې بیا هم کم دي زړېدلې چې په دار د ازادۍ لس او شل او سل او زر نه دي ترابه ته به ستایې کوم شاهکار د ازادۍ ته به ستایې کوم شاهکار د ازادۍ دا څو ټپیز دي را سره ډاکټر صاحب وایي یو څوک چې د یو چا د لښکر سپه سالار و نو مې نه اخلم هغه 15 ځل په یو ملک باندې حمله وکړه البته د خلکو د قوم دپاره او هغه شاتګ وکړي دغه سپه سالار یې مخکې کې چون دغه پته وکړله او هغه تاریخي کریډټ اساسو په اصطلاح باندې یا کارنامه هغه خپل املا پورې وتړله موږ غواړو چې دغه کارنامه دغه شاهکار پر نوم باندې دغه کوچی یوه ټپه هم ورته ویلې ده البته نوم یې خالو خان و پر اوبو پلو لښکرې راغلې پر اوبو پلو لښکرې راغلې په جوش خولو لښکرې راغلې په ولولو لښکرې راغلې او که د خالو لښکرې راغلې زه به ګومل ته د خپل یار دیدن لزمه زه به ګومل ته د خپل یار دیدن لزمه دعا کوه چې ستا په لار شم دعا کوه چې ستا په لار شم زه د کار سیز به د په کار شم تا سره ګرځم چې هوښیار شم ستا له سرپوښ ټوپک ازار شم پر اوږه ستا دی کږه زه له خیاله ځمه پر اوږه ستا دی او کږه زه له خیاله ځمه دا بیت د خویندو ته مخامخ دی البته ملالې زر پر وطن کېښود
ملالې زر پر وطن کېښود ایوب لښکر پر وطن کېښود ما داسې نر په وطن کېښود او جانان مې سر په وطن کېښود پر تار د زلفو به کفن ورلګنډمه په تار د زلفو به کفن ورلګنډمه زم لوی ابدال راویښومه زم لوی ابدال راویښومه او که نه خوشحال راویښومه یا سید جمال راویښومه عمري خیال راویښومه زلمو د ګیرو سره وخریل بریتونه زلمو د ګیرو سره وخریل بریتونه محمد جان خان غازي وردګ دی د ننګرهاریو زلمو زوږ دی موږ پر شا نزو پرمختګ دی پر ګوشته بیا د قاسم غږ دی د غزا ډول دی ملا تړلې زلمي سینه د غزا ډول دی او ملا تړلې زلمي سینه محمد جان خان غازي وردګ دی د ننګرهاریو زلمو زوږ دی موږ پر شا نزو پرمختګ دی پر ګوشته بیا د قاسم غږ دی د غزا ډول دی ملا تړلې زلمي سینه ای مري خو په لار د پیغور نځي مري خو په لار د پیغور نځي د خپل تاریخ ته مختور نځي شور کوامه دی په شور نځي پښتون جنت ته په زور نځي خو په رضا تر دوزخو در سره ځي نه مري خو په لار د پیغور نځي د خپل تاریخ ته مختور نځي شور کوامه دی په شور نځي او پښتون جنت ته په زور نځي خو په رضا تر دوزخو در سره ځي نه وده له ویښه ګټه نه ده کړې وده له ویښه ګټه نه ده کړې غوښې له سیخه ګټه نه ده کړې ما له سرپیخه ګټه نه ده کړې تا له تاریخه ګټه نه ده کړې بیا په تورخم ما سره ماچ ولاسونه مننه وده له ویښه ګټه نه ده کړې وده له ویښه ګټه نه ده کړې غوښې له سیخه ګټه نه ده کړې ما له سرپیخه ګټه نه ده کړې تا له تاریخه ګټه نه ده کړې بیا په تورخم ما سره ماچ ولاسونه بیا په تورخم ما سره ماچ ولاسونه مننه چې مړه پرې نه یو موږ دا دین تر هغو نه پرېږدو چې مړه پرې نه یو موږ دا دین تر هغو نه پرېږدو پښتانه یو پښتو کوو او پښتو نه پرېږدو څوک به د دې دین او پښتو په سر سودا نه کوي دې کې ورکه شور مه کوه څوک به د دې دین او پښتو په سر سودا نه کوي دې کې که سر لاړو کمال لاړ شي پروا نه کوي دا تګ راتګ پښتونولي را سره نرمه لره اوبه د یخې او ډوډۍ د مولا ګرمه لره د سترګو تور مې په پښتو د سترګو تور مې په پښتو پښتون کاته سپین کړي لکه سپینغر مې دی ولس ته تور ویښته سپین کړي تازه چې پایم دا د ژبې په یارانو پایم د خپل ولس په لپو دعاګانو پایم که د ارمان په زړګي پاتې وي راځه ورسره لاس آزاد د زورور توره تېره ورسره لیونی کېږم به آخر خو لیونتوب نه راځي ما ته د بل د بیرغ سیوري لاندې خوب نه راځي مهمه نه ده چې غریب یم او که خان یم زه خو په دې ویاړمه ملګرو چې افغان یم زه لیونی کېږم به آخر خو لیونتوب نه راځي ما ته د بل د بیرغ سیوري لاندې خوب نه راځي مهمه نه ده چې غریب یم او که خان یم زه خو په دې ویاړمه ملګرو چې افغان یم زه زران صاحب دا څوک چې په بنا سترګو ړندې سندرې وایي د ارګ د دیوالو د ننه ښې سندرې وایي د وخت سپینه لمن د شاه شهید په وینو سره ده تر اوسه د شفق پر مخ هغه تراړه خوره ده ما ته وایي مړ به شي بندي به شي ټکر به وخورې ولې ونې سپینې مه وایه خپل سر به وخورې وخت بدل شوی دی زړې خبرې هېرې که نور ته لوی سړی اوس وړې خبرې هېرې که نور څنګه یې هېر کم څنګه یې هېر کم ما نه سل پسرلي خوړلي پښتونستان زما 40,000 زلمي خوړلي څنګه یې هېر کم ما نه سل پسرلي خوړلي پښتونستان زما 40,000 زلمي خوړلي خرڅ شوی اثر د ازادۍ په قیمت نه پوهېږي ایوبي صاحب خرڅ شوی
سر د ازادۍ په قیمت نه پوهېږي ښځو کې نر د خپلواکۍ په قیمت څه پوهېږي قضاوت نه دی دا چې ووایو کار نه دی شوی په لوړ پوړیزو د ښارونو سینګار نه دی شوی پلونه جوړ شوي سړکونه او پوهنځي جوړ شوي بعضې ښارونو ته برېښنا او پوهنځي جوړ شوي بیا رغونه او د کلو پراختیا شوې ده خو د ځمکې غصب او پټونه پراختیا شوې ده بیا رغونه او د کلو پراختیا شوې ده خو د ځمکې غصب او پټونه پراختیا شوې ده غلی معلوم دی په هر نوم پیر ملا خان صاحب دی وزیر وکیل رئیس والی او قمندان صاحب دی ناس په ترسوی لاس تر ځنې انتظار تر کومه د چا په تمه یې ملګرو په دې لار تر کومه د ملک هره معامله تر یو جنجال لاندې ده پر دین حمله ژبه اشغال خوره تر سوال لاندې ده چا ویل چې موږ بنک کرلي د لونګ نه کوو چا ویل چې موږ بنک کرلي د لونګ نه کوو لالی صاحب موږ خو له جنګ سره په جنګ یو چې نور جنګ نه کوو خو زه نه پوهېږم چې دا دیموکراسي نظام دی که نه د هغه ظاهرشاه د وخت شاهي نظام دی زه نه پوهېږم چې دا دیموکراسي نظام دی که نه د هغه ظاهرشاه د وخت شاهي نظام دی دا پر میراث تر پاتې شوی سیاست څنګه وي 15 کاله ولایت او وزارت څنګه وي دا پر میراث تر پاتې شوی سیاست څنګه وي 15 کاله ولایت او وزارت څنګه وي ته زما آسونه دنګوه او زه دې پلی شمه اوس هم ونه جنګېږم چپ کښېنم او غلی شمه دلته دا وکیل صاحبان هم ناستې دي زخمونه هم تازه دي سیاستوال هیڅ رده هیڅ خپلېدلی نه شي ته به ورځې په غم خادۍ کې دوی درتللی نه شي د دوی پیسه نه ستا په ګور نه په کفن لګېږي نه دا په بیا آبادولو د وطن لګېږي دوی په چړو باندې ماڼې مالټې تورۍ پرې کوي موږ له پېخېټې پرې کوي زموږ مرۍ پرې کوي د ووټ نه مخکې به کورګی د زړه په سر ورکوي چا له به سویري ورکوي چا له به لمر ورکوي د ووټ نه وروسته وایي څلور دیواله بېرته اوسي بیا مو لیدلی دي چې دا ښاغلي چېرته اوسي سیاستوال هیڅ رده هیڅ خپلېدلی نه شي ته به ورځې په غم خادۍ کې دوی ته تللی نه شي د دوی پیسه نه ستا په ګور نه په کفن لګېږي نه دا په بیا آبادولو د وطن لګېږي سیاستوال نه عمري دوستان نه دښمنان پاتې دي چې چېرته ګټه وه هغې لور ته میلان پاتې دي دوی په چړو باندې ماڼې مالټې تورۍ پرې کوي موږ له پېخېټې پرې کوي زموږ مرۍ پرې کوي د ووټ نه مخکې به کورګی د زړه په سر ورکوي چا له به سویري ورکوي چا له به لمر ورکوي د ووټ نه وروسته بیا څلور دیواله بېرته اوسي بیا مو لیدلی دی چې دا ښاغلي چېرته اوسي نو سیاست تر اوسه خپله نه کړئ ولار ملګرو بعضې وایي چې نه مور لري نه پلار ملګرو یاره نور څومره انتظار دا ستا لپاره وکړم منزله نور څومره مزل پر دغه لاره وکړم د هغه راسې د دریاب سر ته ونه رسېدو د سرخوړلي انقلاب سر ته ونه رسېدو قلم کاغذ نه کروندې ته څوک کومک راوړي دلته چې هر څوک راشي ځان سره ټوپک راوړي قلم کاغذ نه کروندې ته څوک کومک راوړي دلته چې هر څوک راشي ځان سره ټوپک راوړي د دنیا لوی بشر دوستان وي خو چې دلته راشي حاتم طایی نوشیروان وي خو چې دلته راشي ترې چنګیز خان او منګل خان هلاکو خان جوړ شي یا رنجټ سنګ یا ګوټ تیمور یا ګرګین خان جوړ شي څه خپله موږ د سرخوړلي عقل سر ته ناست یو نورو ته سیوري جوړوو په خپله لمر ته ناست یو سل سره شته ولې د سلو سرو سر نه لري دا وطن زر لري ملګرو خو زرګر نه لري سل سره شته ولې د سلو سرو سر نه لري دا وطن زر لري ملګرو خو زرګر نه لري د هغه راسې چې په سیمه کې یو بم چاودلی له ډېره درده مې دا زړه لکه غنم چاودلی اول مو ووژنې په بل بیا زمونږ خپل راشي د یو حجاج له ظلمه خلاص دا یو چې بل راشي نو ربه د دوو عمریانو یو دریځ راکا یا عمر راکا او یا عمر عبدالعزیز راکا الهي ستا د قدرتونو او د جمال په خاطر ستا د رحمت ستا د لویۍ ستا د کمال په خاطر ربه زما د محمد رسول الله په خاطر د نازولي ابراهیم خلیل الله په خاطر بیبي مریم بیبي آسیا بیبي عایشې په خاطر پروردګاره د مکې او مدینې په خاطر دین او مذهب پښتو او خاوره مې خوندي وساتي د تاریخ پاڼه مې زرینه میوندي وساتي زما د کړو ګناهو درته توبه لګوم د خپل ولس د سرکشي درته سجده لګوم دا 40 کاله زما کور سیخ کې ټومبلی ربه د جنګ لوبغاړو زما ورور سیخ کې ټومبلی ربه
اوس هم سره زر یم اوس هم سره زر یم د تیر په څیر پښتون پاتې یم ربه د هر نعمت او راکړې د ممنون پاتې یم غنم زیتون زعفران پنبه حلال خواړه راکړه نه خورم حرام توبه توبه حلال خواړه راکړه نه خورم حرام توبه توبه حلال خواړه راکړه تر بیا ښې چارې نړۍ مننه کوو د هیواد خوږژبی او پیاوړی شاعر مطیع الله تراب څخه کور مو ودان ډېره زیاته مننه کوو ویاړ یاستئ زموږ وایي هېڅوک نه راځي ستا مرګ ته له ډیلیه هېڅوک نه راځي ستا مرګ ته له ډیلیه ستا قاتل تا کې دننه دی سړیه که یو نشو نوم نشان به مو فنا شي که یو نشو نوم نشان به مو فنا شي کویټواله پکتیاواله پېښوریه د ژوندون نړیوال تلویزیون ډیرو درنو او معززو لیدونکو او د ژوندون په انګړ کې راغلو هیوادپالو میلمنو ته ښه راغلاست وایم او د دې ترڅنګ د هیواد د خپلواکۍ د 9مې کلیزې مبارکي وایم په دې هیله یم چې دغه کلیزه زموږ د هیواد دپاره تلپاتې سوله نیکمرغي او پرمختګ راولي دا چې د خپلواکۍ د ورځې په ویاړ باندې دغه غونډه په لار اچول شوې ده نو په غونډه کې موږ ډېر اړخونه لرو چې د غونډې وروستۍ برخې دي او په وروستیو برخو کې موږ سپورتي ننداره لرو چې زموږ د تیکواندو لوبډله به راشي او تاسو ته خپل ننداره وړاندې کوي چې د محترم استاد بابکر خیل د تیکواندو لوبډله ده او یا هم ټولنه ده او همدارنګه د دې ترڅنګ د هیواد ډېر پیاوړی تکړه او خوږژبی سندرغاړی عبدالله مقری به هم زموږ سره وي په خپرونه کې په غونډه کې په ویاړ چکچکې وکړئ مقری صاحب شعر چیرې وي ښې ونازوئ او همدارنګه د خوست څخه راغلی تکړه سندرغاړی تکړه هنرمند ګلرؤف شوقي هم زموږ سره شته چې ګلرؤف شوقي به موږ او تاسو ته د امن په هکله سندرې ووایي او د دې ترڅنګ زموږ د څکانو ورونو د چوببازۍ برخه ده چې هغوی به هم تاسو ته خپل نمایشات وړاندې کوي اوس هم د بابکر خیل د تیکواندو د ټولنې په ویاړ باندې ښې چکچکې وکړئ تر څو تاسو ته ښایسته ننداره وړاندې کړي